رحیمي اکاډمۍ ته راغلو قدرمنو استادانو د فدراسیونو مسؤلینو او په خاصه توګه محترم رئیس صاحب ښه راغلاست. زه به تاسو ته د خپل 2 ورځني سیمینار په هکله معلومات درکړم چې موږ د وفا وشو ورزشي کلب کې فعلا هم قرار لرو، هم دغه 2 ورځنی سیمینار سرته ورسوي چې د ښاغلي استاد تورجان رحیمي چې د وفا وشو ورزشي کلب استاد او همدارنګه د وشو د زون په کچه یا د کندهار په سطح باندې د وشو د فدراسیون مسؤل هم دی. نو موږ په دې سیمینار کې هغه تخنیکی خبرې، هغه تخنیکی مواد سره راټول کړي وو. د استاد خاص څخه موږ ته تشریح وله چې هغه د وشو په اړه باندې په نړیواله سطح چې په وشو کې کم تغیرات راځي یا کم نوښتونه راځي یا په تخنیکو کې کم چینجز راځي، بعضې شیان ځینې ایسته کېږي، بعضې شیان ور اضافه کېږي. هغه د استاد د خوا څخه موږ ته تشریح وله چې زموږ د خوا څخه استاد تورجان رحیمي چې د دې فدراسیون مسؤل هم دی او همدارنګه د وشو بنسټ ایښودونکی دی په کندهار کې. نو دی په دغه سیمینارو کې چې د افغانستان په سطح سیمینارونه یې هغه ځي ګډون پکښې کوي، هغه کومې لاسته راوړنې یا کم تغیرات یا کم څه چې استاد ته د هغې خوا څخه په هغه سیمینار کې ویل سوي هغه بیا استاد موږ ته دلته په کندهار کې په دې سیمینارو کې تشریح کوي. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم. ډېر خوشحاله سوم چې نن استاد په کلب کې یو نور کلبوت چې موږ هلته موږ یو نمایش لیدی، هلته موږ نمایشات لیدلی یا به نورې بازي کتلې، خو نن چې دلته وفا شو کلب ته رالو نو دلته مې نن د استادانو یو 2 ورځنی سیمینار ولیدی. په دې سیمینار سره مې ډېر طبیعت برابر سو او ډېر خوشحاله سوم. په خاطر د دې خوشحاله سوم چې د سیمینار جوړ د استادانو لپاره دی چې دلته استادان راځي دونه مهنت کوي او دونه همت کوي چې دوی دغه 2 ورځې خپل نور هر څه چارې پرېږدي بغیر څه تنخواه، بغیر یو څه داسې نور لالچه چې هغه دنیایي لالچ د دې سره ورسره وي. صرف د دې سره لالچ ورسره د چیش دی د خپلو افغانانو د بچانو چې د هغو یو ښه روزنه وکړي او د هغو مستقبل یو ډېر ښه برابر کړي او هغه بچان و یو دې ته وپالي چې هغه د یو نشي موادو، د یو غلاو، د یو بې کور او بې ځای زندګۍ سره وګرځي. نو نن چې ما تاسو ویل دا چې دلته راغلي یاست خاص کار د استادان چې دلته د کابل د عمومي سطحې د کوم فدراسیون دی د هغه سطحې استاد کوم هدایت یې ته راوړي دي هغه بیا په ټول د ولایت په سطحه باندې د لې راجمع کېږي. بیا دغه هدایت وړي دورې یې خپل د شاګردانو سره شریکوي. نو که چیرې هر فدراسیون داسې مبارزه وکړي چې هغه د خپل استادان راټول کړي و هغه ته نوې نوې طریقې راغلي، مثلا دا د استادان ته وښیي، استادان ولاړ شي شاګردان ته وښیي، نو انشاءالله داسې مبارزه که روانه سو دا بیا موږ نور ملکو ته هم وتلی سو. نو زه یقینا په دې سره ډېر خوشحاله یم. الله جل جلاله دې و نورو کلبو والا ته نورو فدراسیونو والا ته هم دغه توفیق ورکړي او ستې دغه کار کول او دغه د سیمینارونو جوړول دا یقینا دا د یو ډېر غټ افتخار وړ دی او تاسو سره د یو چې هر څومره سړی داسې الفاظ شته نه چې سړی په هغه سره ستې دغه بیان کړي، ستې دغه سیمینار بیان کړي، ولې چې دا یو ډېر ښه سوچ فکر دی. نو خدای دې وکړي چې همیشه په دغه باندې خپل هم قایم دام اوسئ او نور کلبو والا ته هم دغه ورکړي، سبق ورکړي او هغه هم دغه رقم د خپل کار پر مخ باندې ویسي. تاسو یې تی که مثلا څه لرئ، مثلا څه وایاست، انشاءالله که خدای کولی چې ستې کوم ارزوګانې په موږ باندې کېږي موږ انشاءالله هغه ته خپل در وسه هر څونه ورته چمتو یو چې ستې هغه همکاري وکړو. حتی زموږ ولایت اجوفا صاحب موږ ته دا دغه راکړی دی چې ستاسو کوم مشکلات وي انشاءالله هغه ته موږ در خپل وسه پورې خپل چمتووالی نیسو. وزارت نظر باد متین صاحب هم دغه رقم اطمینان راکړی دی چې ستې هر څونه مثلا کوم مشکلات یې په موږ باندې حل کېږي که خدای کول موږ به خپل همت کوو. خو بیا هم لله الحمد و چې زه وینم کلبو والا خپل ځان، خپل کور، خپل بچان، حتی نور د مالی بچان د کوم چې په ناحیه کې په هره ناحیه کې چې کوم کلب جوړ دی د هغو بچانو غم یې خوړلی دی، هغه د هغو د ښه مستقبل ژوند سوچ یې کړی دی. نو انشاءالله سوکه که خدای کول د هغه رقم به موږ نور هم داسې نمایشات ته نیسو، داسې دغه به نیسو غېږ مثلا اوس موږ غېږې نیسو په دغه غېږو کې
هلته موږ اصلي نمایشات نسو په خاطر د دې نسو غیر ته اسې ډېره دنیا راځي دغه اصلي بازي خو اکثره په کلبو کې کېږي دلته عام خلک یې نه ویني نه عام خلک راښه شي دا وویني اوس چې کوم وخت موږ غېږ ونیسو هلته دا 3 ورځې که موږ غېږ نیسو مثلا په هغه کې بیا یوه غنټه د هر فدراسیون خپل نمایشات کوي نو هلته چې بیا به خلکو پوه شي چې یاره یقینا دغه رشته چې دا ډېره فعاله ده د ورزش رشته. رئیس صاحب محترم زه دوې پوښتنې لرم د ویشو فدراسیون څخه راضي یاست؟ هو الحمدلله هر فدراسیون څخه راځي د وشو څخه بیا چې اوس مې دغه کوم د دې دغه سیمینار ویل دی دا خو بیا یو جلا نوی کار دی چې دی کړی دی ډېر خوشحاله سوم کېدای شي نور فدراسیونو ته هم زه دغه ووایم چې داسې دغه ونیسي سیمینارونه ونیسي نو الحمدلله ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه رئیس صاحب محترم دغه استادان چې اوس سیمینار ته رادېر شوي دي د دوی دپاره څه پلان لري په آینده کې؟ انشاءالله که خدای کوله نو او خالي د فدراسیون مسؤل سته هغه چې د دې پر برابر باندې هر خبره وي هغه به د موږ سره شریکي که خدای کول د دې هغه چې کوم دغه هغه موږ نسو که موږ نسو نیولی وزارت د ولایت سره به هغه د دې ارزوګانې شریکو هغه به دې هغه ارزوګانې پوره کوي که خدای کول انشاءالله. ډېره مننه کور ودان. جزاک الله احسن الجزا. نو دا سیمینار ډېر ښه و تر ډېرو نمایشاتو تر ډېرو حرکتو دغه 2 ورځې سیمینار ډېر مثبته پیدا ورکوي ډېر ښه اقدام یې کړ دی رحیمي صاحب الله پاک چې نور هم وفا وشو اکاډمي او رحیمي صاحب مربوطه فدراسیون رئیس دی خدای نور هم توان توفیق ورکړي سره تر نور فدراسیونو او دا کار به د امیر صاحب ورزشي په همکارۍ د ده په هدایت سره به موږ دغه نور فدراسیونونو هم دغه سیمینار عملي کوو او دا ډېر مثبتې نتیجې لري د ورزشکارانو په روزلو کې. کور ودان. ډېره مننه تشکر ژوندی اوسه. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه صدق الله العلی العظیم. زما ورونو دوستانو دا کوم آیات شریف چې ما تاسو ته وایي خدای پاک جل جلاله په موږ ته باندې دا یو حکم کړی دی چې تی ځانونه مضبوط قوتداره جوړ کړي د دشمن دپاره نو لهذا که موږ دا وشو کوو که کنفو ده که تکواندو د کار یو ده موږ باید په دا سوچ و فکر نه وکړو چې موږ یو وطندار یو بل څوک په دې سره زهیر کړو او بل دغه د وشو دغه استاد رحیمي صاحب دا کړنه چې ما ول د ډېر خوند راکوي ولې په دې کې اطاعت دی چې دونه استادان دونه په اتفاق دي انشاءالله العزیز خامخا نور هم مخته تللی سي الحمدلله چې تاسو د دغه استاد رحیمي صاحب لاندې دونه په ښه اخلاص باندې سره ملګري یاست او د ده دا کړنه مو دا په مخه بیولې ده دا خو ډېر ښه دی نور به ستاسو شاګردان هم ستاسو دغسې عزت وکړي چې ته د استاد رحیمي صاحب عزت کړی دی د ده پلانونه په مخه وړي ستاسو شاګردان به ستاسو پلانونه په مخه وړي نو موږ د رئیس صاحب څخه هم ډېر خوشحاله یو چې دی د خپلو افغانانو دپاره دونه ځغستا شروع کړې ده د استاد رحیمي صاحب څخه او د دا استادانو ناستو استادانو څخه موږ ډېر منندوی یو الله مو کامیابه او بریالي لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.